إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ډیرو محترمو لیدونکو او اوریدونکو، د څو ورځو راهیسې په فیسبوک کې یو کس د مولوي عبدالهادي قندهاري په نوم چې د ننګرهار ولایت د ولایتي محبس ترڅنګ په یوه جومات کې د قرآن کریم د تفسیر او ترجمې د عنوان لاندې کوشش کوي چې د سولې آیتونه تحریف کی او د مسلمانانو په منځ کې شکوک او شبهات ایجاد کی. په دې لانډه ویډیو کې د هغه آیتونه چې د استدلال کړی د هغه ځایونه هم روښلو او بیا د هغې نه لنډ ځواب هم کوو. خو مخکې د دې نه د مقدمې په ډول یو درې خبرې ضرور دي. هغې نه وروسته د مقدمې نه وروسته بیا دغې مولوي صاحب 4 آیتونه دلته پیش کړي دي. 4 آیتونو نه د استدلال کوي چې موږ به هغه 4 آیتونه هغه د بحث لاندې نسو او د چې کوم ډول استدلال ترې کړی دی هغه د قرآن کریم تحریف ده او په الله باندې درویغ تړل دي. 4 آیتونه دي. یو آیات چې دا فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم اطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین، دا آیات ده. دویم آیات وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. دریم آیات چې دا وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا. څلورم آیات چې دا استدلال تنکی په دې ترجمه کې اغا وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها الى اخر الايه. دا 4 آیتونه چې دي دې نه د سولې په د روانو خبرو اترو مذاکراتو کې استدلال کوي او د اشرف غنی ګوډاګۍ ادارې د پورا یو د هغې د ګوډاګۍ ادارې د پورا د یو جهاد په توګه او د هغې د حقیقت د ثابتولو کوشش کوي. مخکې دې نه چې د آیتونو تشریح ته روشو د مقدمې په ډول یوه خبره چې ضرور دو هغه دا دو چې دغه مولانا صاحب په خپلو 22 دقیقې خبرو کې تقریبا 9 ځیا دغه کلمات تکراروي: ډالر او ضد مرمۍ گاډۍ، ډالر او ضد مرمۍ گاډۍ. دغه کلمات چې دي، دغه جملې چې دي، دا ډالر او ضد مرمۍ گاډۍ، دا په دې د قرآن کریم په درس او تفسیر او ترجمه کې دا په 22 دقیقو کې 9 ځله استعمال کړی دی. 9 وره تاسې دغه ویډیو کتلی شئ، د ویډیو دغه برخې کتلی شئ. د ملا نه بغیر د ملا په چل څوک نه پوهېږي، ژبه ته وایي. تینې پر دې فتوا چې لیکلې ده اشرف غني به پر دې کم از کم 100-200 لکه ډالر مخاورې کړي. ملایان خو خېټه خو ډېر خو یو سمندر یو خدای دی، تغاری یو خدای وایي شکم یې ملاست
چې څونه به په دې باندې د تور کړي هر یو تنخوا لري د ټول افغانستان د ولایتونو څو زره ملایان څو عمر پرناس او د ټولو تنخوا حتی داسې ملایان دي چې 10,000 $15,000 وسم تنخوا د په ضد زری گاډو کم ګریڅ دولت د خاص او پتاوا چې ته شو ګوري چې کومه پتاوا یې لیکل ده قسم په خدای دې کې هیڅ چاته وړ داسې د الله د کلام سي اشرف غنی چې په زراو پیسې پر خاور کړي دی هغه به مو ګوري ازمون د بم دنیا وګوري چې چا صحیح ور کړی ده چا واځه کړی ده د غریب په جبانه په زراو په لکاو ډالر هم تللی دي نو تو خدای دا اشرف غنی بیا ځای پیسې په خلکو تباکی کې نه پته افغانستان ډالر ټول پوغر خالی ګیډي دي تو خدای دې پاکي یو دې پای خبره مې دیوار ودلې ده اوس لري دم واوري د نورو د خارو دې خټورو مليان چې زمونږ دم څه کې واوري د افغانستان خلک چې سول سره دغه د پتوا ور کوي ستا پتوا وګوره پتوا چې غلط ور کړی د ډالر چې خړلې چې پتوا چې نه د واځي کړه پتوا سره څه بکی واځي کوي وګوره زه درته واځي کوم بیا اشرف غنی په خپل وچولا چې زما ډالر پالتو لاړو او زه چې زری گاډي ور کړی چې آسمه خالی بلاګان کې سپاره کړی جوز پتوا صحیح نه ور دا به بیا راسي سترګتا پروند ولاړو برتراولو په دولت نه وته څوک یو ځای بل ځای خالد اشرف غنی سي وي هغه ورته ناسي هي ورته خانه لکه څوک مليان وګوره چې دې کې ملادي کاسه بوجي ده سړی ګره پریږي دې څ ورته ملاست دې سړی نه ملای کې ته تا با چې په ځکه دا خبرې ته پامستا دا نکته د کابل مليانو شنلې وي چې دا اشرف غنی ډالر په خوړه زج زری گاډي ورکه ډالر لکاو په خراب دا نکته ولې نه وشنلې دا ریدل کنه د طالب نیم خوري د نیم خورنده ملایان دي که بلاګان دي حدیث د بخاری دی دا حدیث هم په فتاوا کې لیکلو دا آیاتونه مې د دې د فتوا را واخصلو خو ما واځي کړ دی واځي کړی نه چې دا چې خپل ډالر پر اخڅ چې ټاک کلام پر چر کړی دي ماته څنګه نکته څه کې رسول په بارک موږ دغه لیکو سبب بل سبب هم دغه آیات چې مخکې ته معلومي الله وای فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله والرسول ان كنتم مؤمنين آیات مې پیدا کړ د آیات مابین نیمه دي د سورۃ انفال اول د آیات مابین دي فاتقوا الله د امر څخه دا امر څوک الله و زمانه و بیریږي بیا ورسته څوای واصلحوا سلوکی صلاح خپل معنا څه سلوکی سره یو سي ذات بینکم په خپل مابین سل چې کوي واطيعوا الله ورسول طاعت به د چاروانی د الله او د رسول معنا مصلحین خلق به تابعدار د چای د الله او د رسول به تابعداري د الله او د رسول طاعت به کی مصلحین خلق به تقوادار هغه به چي دواړه جانبین به صفکی تقوا به پکی په دواړو جانبین کې او دواړه جانبین به طاعت د چا کی د آیات خو ګوري فتقوا الله امر د تقوا دی چاول به صدر پکې تقوا او د مابینس کې بیا څه وای واصلحوا اصلاح وکي چرته وکي ذات بینکم په خپل مابینس کې او د جن پس بیا څه وکي توات د چا وکي د الله او د رسول اوس د اصل چې سړی کې یو امر دادی چې دواړه جانبین بچي تقوا دار وي دوم امر دادی چې دواړه جانبین به توات د چا کوي سلب د الله او د الله د رسول په کول باندې کوي سلب په څه باندې کوي د الله او د رسول په کول باندې کوي او بیا به تواتم کوي او بیا الله کته سل نه کوي او تاسو دا کارونه نه کوي الله کدا کار کوي نو دا شرط سره د ان کنتم مؤمنین دا اصل چې څوک کوي کته رښتیا مؤمنان یې نو الله زما خبره و مني صلح خامخا وک خبره تم پام څه کنه دا اصل څنګه وکي واصلحوا اصلاح وکي صلح وکي ذات بینکم په خپل مابین کې صلح چرته وکي آیات مې پامستا ګورم ملای دغه نو وای صلح وکي ذات بینکم دغه ټکی نه واځي کوي خبره ته پامستا کنهستا صلح وکي ذات بینکم چرته وکي خپل مابین کې نو اشرف غنی غریب چې وی چې راس افغانستان کې زما سره وک په کم ولایت کې کینه په کم ځای کې کینه په کم بغرب په کم لوړه کم جوړه کې زده سره کینم هغه په قطر کې ناس یا د پوتین سره ناس یا پاکستان کې ناس یا د عربانو سره ناس خبره په قران شریف د اشرف غنی د برابر ده کده ملایان د برابر ده
د چا د خبره برابره ده ګور د دې آیات سره د خبره برابره ده خبرې تم پام څه کنهسته الله وای ذات بینکم خپل ما بینس کې وکړي اوس دغه ټکی ملایانو د زر ملایانو نه دی واضح کړی چې طالبانو ته وای تاسو غلطه چې په قطر کې ناس سال تاسو کوي تاسو غلطه چې چرته ناس د پوتین سره د امریکا سره پاکستان سره الله وای خپل ما بینس کې وکړي زمون ملک افغانستان دی خاور لرو غرونه لرو سړی لرو دلته سره کې نه تاسو هم سړی اسلام سړی خبرې تم پام څه کنه اوس په دغه ټکی کې چې واضح کړي نه ده دا غلطي د اشرف غنی ده که د ملایانو ده د مفتیانو ده د چا ده آیات په جواب کې اولنۍ آیات چې د دلته تلاوت کړی دا هغه فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین دغه آیات نه دا مولوی صاحب استدلال کوي چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم تاسو دلته دا ویډیو وګورئ دلته دی وایي چې فاتقوا الله دی الله نه وویریږئ واصلحوا ذات بینکم اصلاح سوله وکړئ په خپل مابین کې واطیعوا الله ورسوله د الله اطاعت وکړئ د الله د رسول اطاعت وکړئ ان کنتم مؤمنین دا د آیات مفهوم د معنا ده دلته په دې آیات کې 15 ملاحظې ضرور دي اوله ملاحظه دا ده چې دا آیت اصلا د مسلمانانو په اړه ده چې کله د دوو مسلمانانو په منځ کې د دوو جانبینو په منځ کې لانجه وه کوم مشکل و په مابین کې کوم خفګان و د دوی په مابین کې الله تعالی فرمایي چې واصلحوا ذات بینکم د دوی په مابین کې اصلاح وکوئ اصلاح ذات البین وکوئ د مسلمانو په مابین کې اختلافات ختم کړئ لانجې ختم کړئ دا د کفارو په حق کې دا آیت د کفارو په حق کې نه ده دا د هغه مسایلو لانجو مشکلاتو په حق کې نه ده چې د کافر او د مسلمان په منځ کې پیښیږي دا د مسلمانانو خپل منځي اختلافاتو کې ده او د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د مسلمانانو خپل منځي مشخړه او موضوع نه ده دا د کافر او د مسلمان په منځ کې جنگ ده مولانا صاحب بذات بینکم کې دا کوم ضمیر چاته راجی کوي امریکایي سور انګریز او افغان ته راجی کوي که چاته راجی کوي دلته خو اصلحوا ذات بینکم ضمیر راغلی ده بینکم ضمیر راغلی ده دا بینکم ضمیر چاته راجی کوي اصلاح ذات البین د چا په منځ کې مراد ده هغه سور انګریز د سرو انګریزانو هغه په زرګونه لښکرې چې دلته پرتې دي او شپه ورځ د افغانانو په کورونو چاپې وي د افغانانو ښځې او ماشومان په شهادت رسوي دغه بینکم ضمیر به بیا هغوی ته هم راجع کېږي واصلحوا ذات بینکم که دا به د مسلمانانو ته راجع کېږي دغه بینکم ضمیر به هغه چاته هم راجع کېږي چې هغه د CIA هغه ملیشو ته به هم راجع کېږي چې هغه د افغانانو کورونو ته سره انګریزان اړوي اول ته ښځې او ماشومان په شهادت رسوي بوډاګان او سپینګیري په شهادت رسوي هغوی ته به هم دا کوم ضمیر راجع کېږي نه قطعا اوله ملاحظه دویمه ملاحظه دا ده چې مولانا صاحب دلته دا ترجمه چې کړې ده فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین تاسې دا د ترجمه وګورئ اول د دا لفظي ترجمه هم د یو عالم په څیر نه ده دا لفظي ترجمه یې داسې ده لکه د یو عادي دی اول او دویمه درجه طالب هغه هم داسې غلطه ترجمه ونه کوي لکه د چې کړی ده د آیاتونو داسې ترجمه کوي لکه فاتقوا الله چې شرط وي واصلحوا ذات بینکم جزاوي یا فاتقوا الله حال وي او ذو الحال وي واصلحوا ذات بینکم حال وي داسې معنی کوي دا فاتقوا الله خو واصلحوا ذات بینکم دا په خپل منځ کې حال او ذو الحال هم نه دي دا شرط او جزا هم نه دي فاتقوا الله دا یو امر ده واصلحوا ذات بینکم دا بل امر ده او عطف ده په فاتقوا الله باندې واطیعوا الله ورسوله دا بل امر ده عطف ده په مخکې عبارت باندې دا درې واړه معطوفات چې دي دا درې واړه جملې چې دي فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله دا درې واړه بیا جزا د شرط مؤخر د پاره چې ان کنتم مؤمنین ده نو دای خدا سي معنا کوي چې اصلاح ذات البین د پاره تقوا شرط کړی ده بیا د اصلاح ذات البین د پاره اطیعوا الله ورسوله شرط کړی ده دا په کوم ځای کې راغلي دي دا سړی دومره د قرآن نه خبره ده چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله د دې ترجمه هم نه ده د اصلاح ذات البین لپاره تقوا کله شرط نه
د اصلاح ذات البین دپاره و اطیعوا الله ورسوله کله شرط دلته لګېدلی ده؟ دا خو په خپل منځ کې شرط او جزا نه دي، دا خو په خپل منځ کې حال او ذوالحال نه دي، دا دی چې کوم قسم معنا کوي. دا دوه ملاحظې. دریمه ملاحظه دا ده چې دغه مولانا چې دا د اصلاح ذات البین غږ هغه وخت ولې نه پورته کوه چې کله کورنیو غلامانو او سرو انګریزانو د افغانانو په کورونو چاپې والي، کله چې د افغانانو ودونه بمبارول، کله چې په افغانانو قتل عام ګاډ و، کله چې په دشت لیلې کې په زرګونه مسلمانان په شهادت رسیدل، کله چې په شینډنډ کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دا هیوادوال د بګرام د ګونتنامو په زندانونو نه ایستل کېدل، ژوندي په خاورو نه ایستل کېدل. دا مولانا صاحب په هغه وخت کې چیرته و چې ویلي و چې اصلاح ذات البین وکوئ. نن چې کفار او د کفارو غلامان مات دي په ګونډو دي، نن د اصلاح ذات البین چیغې وهي. دا 13 کاله دا دومره وخته چیرته وي چې اصلاح ذات البین چیغې دي نه والي. دا د مسلمانانو په کورونو چې چاپې وي، دا د مسلمانانو عزتونه چې تار تار کېدل، د مسلمانانو ناموسونه چې تار تار کېدل، د مسلمانانو سر او مال چې لیلام کېدو، په دې وخت کې ته چېرته دغه وخت کې دی ولې د اصلاح ذات البین چیغې نه والي. درې څلورمه ملاحظه دا ده، دلته الله تعالی فرمایي چې ان کنتم مؤمنین، دا شرط ده، خو دا شرط یوازې د واصلحوا ذات بینکم دپاره نه ده، بلکې دا د ټولې جزا دپاره ده. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. او دلته مولانا صاحب تقوا د اصلاح ذات البین دپاره شرط کړی ده، او اصلاح ذات البین دپاره اطیعوا الله ورسوله د خپلې خېټې نه شرط کړی ده. پنځمه ملاحظه دا ده چې ذات بینکم دلته دی وایي چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، دی وایي چې پوتین څه کوي په مذاکراتو کې، امریکا څه کوي په مذاکراتو کې. دلته خو الله تعالی ویلي دي فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، نو د بینکم کې بیا امریکا څه کوي، پوتین څه کوي، پاکستان څه کوي، عرب څه کوي. د دې لپاره ساده جواب دا ده چې جنگ خو زما د امریکا سره ده. دغه کورني غلامان خو دا خو امریکا وروزل، امریکا تربیه کړل، جنگ ته یې رامخکې کړل. نو خو زما خو د دوی سره جنگ نشته. دا نن چې زما د دوی سره جنگ ده، دا خو وجه دا ده چې امریکایي شاته ولاړ ده، د یې رامخکې کړی ده. د ده نه یو اجرتي کرایه شوی قاتل جوړ کړی ده، زما مخې ته یې جنګوي. د 2012 او 2014 کال پورې خو امریکایان جنګېدل، دا خو اوس دغه غلامان رامخته کړل. نو اصلحوا ذات بینکم مولانا صاحب دلته نه لګېږي. دلته جنگ د مسلمانانو په منځ کې نه ده، جنگ د امریکایانو د سرو کافرو د مسلمانانو په منځ کې ده. نو چې کله د کافرو د مسلمان په منځ کې جنگ وي، هلته اصلحوا ذات بینکم نه ویل کېږي. هلته که چېرته مذاکرات کېږي، خبرې کېږي، هغه به د کافرو د مسلمان په منځ کې کېږي. نو دغه آیت چې اصلحوا ذات بینکم دا دلته نه لګېږي. دا یو څو ملاحظې، 5 ملاحظې د دې آیات په اړه وي. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. مهمه خبره ده، خلاصه ده چې مولانا صاحب وایي اول خو دغه آیات د مسلمانانو په اړه ده، د افغانستان د قضیې په اړه دا آیت نه ده. دلته جنگ د کافر او د مسلمان په منځ کې ده، دلته جنگ د سره انګریز او د افغان په منځ کې ده، دلته جنگ د مسلمان او مسلمان په منځ کې نه ده. دویمه خبره ده چې اصلاح ذات البین لپاره تقوا شرط نه ده. که چېرته ته اصلاح ذات البین لپاره تقوا او اطاعت د الله او د الله رسول شرط بولې، نو دا د مسلمانانو په منځ کې دا فاسقان فاجران هغه کوي، صلح کوي، دا به ټولې باطلې وي. دا خو په هیڅ کتاب کې تر اوسه پورې موږ نه اورېدلي او نه مو لیدلي و چې د اصلاح ذات البین لپاره تقوا شرط ده، د اصلاح ذات البین لپاره اطیعوا الله ورسوله شرط ده. دا خو مولانا صاحب ستا په بانک کې نوې ټاپه شوه.